روسیا مسکوخار د کوتلوکا سیند دا د بشپړ سیند په څیر نه ښکاري. تاسو کولی شئ پرته له دې چې په شیلوند شئ د خښتو په اوږدو کې بل لوري ته ولاړ شئ. په ژور ځای کې اوبه د ګوتو په اندازه ژورې دي. زه به تاسو ته وښیم چې دلته د مخه څومره اوبه وي. دا د اوبو په اوسني سطح کې یو فلیټ ښکته دی. او دا د یو لرغوني سیند فلیټ لاندې دی. د یو لرغوني سیند ژوره څنډه. پخوا اوبه په دې سطح وي. زه به تاسو ته د مختلف زاویې څخه دا یو لرغونی ساحل دی. دا یو لرغونی پوړ دی. دلته د اوبو کچه تقریبا وه. خو نن ورځ اوبه ډېرې کمې دي. پخوا اوبه نږدې په دې سطح روانې وي. خو بیا اوبه ورکې شوي. تاسو کولی شئ ووایئ چې روسیه په ژمي کې سړه واوره ده. په پسرلي کې واوره خوري او ډیری اوبه راوباسي. ښایي د پسرلي د سیلاب په جریان کې دا لوی سیند په بشپړه توګه د اوبو سره سیلابي وي. زه به تاسو ته وښیم چې دلته په پسرلي کې څه پیښیږي. دا د سیند لرغونی څنډه ده. دا یو پخوانی سیند دی. دلته د اوبو سطح وه. واوره خوره شوې مګر اوبه یوازې په عصري کانال کې تیریږي. په دې ژمي کې ډیره واوره وه. خو کافي اوبه نه وي. د لرغونی پوړ په بشپړه توګه وچ دی. حتی وروسته له دې چې د واورې لوی مقدار وخورئ سیند نشي کولی د خپل عصري بستر څخه پورته شي. تاسو کولی شئ ووایئ چې د ډیرو کلونو په اوږدو کې کوچني سیند په تدریجي ډول ژور او لوی سیندونه مینځلي دي. راځئ چې خاوره پرتله کړو. دلته د یو لرغونی سیند غاړو دی. دلته د لرغوني سیند فلیټ لاندې دی. راځئ چې عصري لوري ته وګورو. دلته د سیند عصري څنډه ده. دلته یو عصري فلیټ ښکته دی. لرغونی فلیټ ښکته پخوا همداسې وه. نن ورځ همداسې وشول. راحت په بشپړ ډول ورته دی. یوازینی توپیر په اندازې کې دی. دومره زیاته اندازه اوبه چیرته ورکې شوي. پخوا اوبه ډېرې وې. مګر ټول هغه چې د لوی سیند څخه پاتې و یو کوچنی جریان و.